بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو، چېرته چې وایي ښاد او آباد اوسئ. نن ډېر مهم خبرونه او خاص خبرونه دي. ویډیو اخیره پورې وګورئ چې تاسو ته معلومات هم ترلاسه شي که یو طرف ته پاک بھارت ټینشن دی په دې خو الریډي خبره کوو، خو نن مخصوص چې کوم افغان مهاجرین دي په دې باندې ډېر خاص خبرونه دي. یو خو دغه خبر چې په لکونو افغانان واپس بیرته خیبر پښتونخوا حکومت ته داخل شوي دي. څنګه داخل شوي دي، ولې داخل شوي دي، څه پراسې دي، او خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم سټینډ اخیستی و او بیا سیاسي ګوندونو هغه عمل وجې نه وفاقي حکومت څومره په شا شوی دی، پالیسي کې څومره بدلون راغلی دی. ډېر اهم خبرونه دي په دې حوالې سره سرکاري ریکارډ مطابق نن ورځې پورې چې تاسو وګورئ نو تاسو ته به خبرونو تصدیق هم وشي چې څومره واپس تللي دي او دې کې انوتسیار څومره فی خاندان ته پیسې ورکوي، څه پراسس وي، هغه مهم خبره کوو. نن بیا افغانستان په حوالې سره بل مهم خبر چې 106 افغان وګړي چې کوم دي هغه زندان نه خوشي کړي شوي چې هغه جرمونه او افغانستان حکومت ته حواله کړي شوي دي او افغانستان حکومت ډېر تود هرکلی هم کړی دی، پاکستان شکریه ادا کړې ده. او بل مهم خبر چې تاسو سره ما مخکې په دې باندې خبره هم کړې وه او ویډیو هم پراته ده، تاسو لیدی شئ چې اوس پلګام یعنې د بھارت کې چې کوم دهشتګردي واقعه وه، پیښه وه، هغه کې افغانستان هم ملوث کوي. افغانستان پاکستان سره افغانستان هم ملوث کوي. ولې ملوث کوي په دې باندې خبره کوو. څلورم کم خبر دی هغه ابدالي میزایل چې کوم کامیاب تجربه مخکې هم شوي وه، خو بیا هم هغه د جنګي تیاریانو کې بیا تجربه وکړی شوه چې هغه دلته نه ډایرکټ نیدلي چې کوم دا هیټ کولی شي. ابدالي میزایل خو تجربه هم شوي ده، خو ابدالي میزایل د چا په نوم باندې دی؟ احمد شاه ابدالي. دا څوک و، څه حساب دی، په دې باندې خبره کوو. تاسو ویډیو ما سره اخره پرې وګورئ او تاسو نه ریکویسټ هم دا دی چې ملګري چې کوم ملګرو نه یې سبسکرایب کړی نو لازمي سبسکرایب کړئ او کمنټس رای خپل نور ملګرو سره ویډیو شیر کول چې خوښه مې شي مه هېروئ. دغه زموږ بس تاسو طرف نه دا موږ دپاره یو قسم حوصله افزایي وي. اول به راځو یو طرف ته خو ټینشن روان دي، بھارت کشیدګي مغه شان صورتحال او پاکستان خپل ډیپلوماسي چلوي، بھارت خپل چلوي، خو تر اوسه پورې بھارت کامیاب شوی نه دی او په شا اوس لارې غلطي شوي دي. خو په دې حوالې سره به زه وړومبی خبر همدغه شامل کړمه. د نور د افغان مهاجرینو خبره به زه کومه چې واپس ورتلونکي او بیا د پالیسي باندې چې د نن خبر باقاعده خبرونو کې هم چاپ شوی دی. تاسو ته به یاد هم وي چې په دې باندې چې کله عملیات شوي وو د څو ورځې وړاندې دهشتګرد 54-55 وژل شوي افغانستان طرف نه راتله. افغانستان ته کوم سفیر تللی و، هلته ملاقاتونه کړي وو، په هغه باندې ما ویډیو تاسو ته به یاد وي، که نه وي یا تاسو کتی هم شئ چې هغه خبر مې درکړی و. او ډېرو چې کوم یوټیوبرز وو یا جرنلسټ وو هغو دا خبر لږ غلط انداز سره پیش کړی و، نو ځکه ما اردو کې کړی و، تاسو کتی شئ چې هغو دا رنګ ورکړی و چې یاره افغانستان حکومت یعنې طالبان بھارت سره میلاو شو. حالانکه بھارت کوشش کړی او ما په هغه ویډیو کې ویلي هم وو تاسو ته چې اوس په بھارت څه کوي، څپېړه خو ورته افغانستان ورکړه، پاکستان سره ملګرتیا ثبوت ورکړه. ولې چې کوم هغه دهشتګرد راپورې کېدل، یقینا چې هغه دهشتګردو کې پاکستانیان به هم او افغانیان به هم چې کوم پاکستان خلاف عملیات کوي، هغه ټي ټي پي والا یا نور چې کوم دهشتګرد دي پیسو باندې بیا اخیستي وو، را هلته کې کار کوي، هغې کار هم دا دی. خو افغان حکومت انټیلیجنس کار کړی و چې هغې پاکستان ته بر وخت اطلاع ورکړې وه. دا خبر تاسو به که ویډیو ډېرو ملګرو لیدلي وي نو خبر دا کمنټس کې هم ولیکي. خبر دا دی چې پلګام واقعې په حوالې سره اوس خبر بھارت ورکړی دی چې په دغه کې د افغانستان اسلحه استعمال شوې ده، یعنی افغانستان ته چې کومه اسلحه پاتې شوې وه امریکا نه، نو هغه اسلحه چې کومه ده هغه په پلګام واقعه کې استعمال شوې ده. اوس د دې خبرې مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې پاکستان سره اوس افغانستان هم شاملوي چې دا دهشتګرد افغانستان نه راغلي یا د افغانستان ورسره کومک و. وجه دا ده چې څنګه بھارت کوشش وکړو، هلته سفیر هم واستولو، نورې هم ډېرې خبرې شوي وي، هلته ملاقاتونه وکړل چې کوشش یې و چې یاره افغانستان ځان سره ملګری کړو، پاکستان ته موږ ښه زور ورکړو، خو افغانستان هغې ته بلکل ماتې ورکړو، یعنی د افغانستان هغه ته بلکل دغه څپېړه ورکړه چې داسې کله هم نشي کېدی. دا خبر تاسو ته ما پیل نظر کړو. نو هغه وجه باندې
اوس بھارت افغانستان سره هم په دې خبره باندې لاس کوشش کوي چې دا هم پکې ملوث کړي. نو دغه یو مهم خبر و. اوس رځو په دغه خبره باندې چې خبر دا دی چې دا اوس یقینا چې ادارې خو نه تصدیق کوي یا په بونډریز باندې یا د نور یا انوسیار ذرایع، خو دا یو داسې اهم ذرایع نه معلوم شوی دی چې هغې تصدیق کړی چې په لکونو افغانان بیا بیرته واپس خیبر پختونخوا ته انټر شوي دي. او وجه څه ده؟ د هغه دو کې هغه افغانان هم شامل دي چې کوم افغانان پنجاب نه سند نه نیولي شوي وي یا هلته نه ډیپورټ کړي شوي. ولې چې سند پنجاب او دغه ایریا کې عملیات شروع هغه چې کوم واپس کړي شوي نو زیاتره پکې هغه کسان هم شامل دي چې هغې واپس راغلي دي او څه نور افغانان هم واپس پاکستان ته خیبر پختونخوا حکومت ته واپس عمل کړی دی. یعنی دومره افغانان راغلي چې څومره واپس چې کوم د افسرکري فیګر ورکوي هغه عمره نه ایدلي. وجه څه ده؟ خبره څه ده؟ په هغه باندې هم تاسو سره زه خبره کومه. خو که اوس په دلته کې لکه دې کې وایي چې څومره افغانان تقریبا چې 3 دسمبر نه تر اوسه پورې چې پاکستان فیګر کوم ښیي چې 11 لکه تقریبا داسې ښیي چې نن ورځې پورې واپس موږ لیږلي دي. په هغه کې ویلي چې 80% خلک یعنی 80 نه 80% خلک واپس راغلي دي. نو دا خو په لکونو شول. بیا اوس په دا خبر چې کوم نن که تاسو ته د اخبار مطابق نن چې کوم باقاعده هلته چې کوم امیګریشن احکام دي هغه طرف نه راغلی دی چې نن په بیګا پورې چې کوم واپس افغان مهاجرین واپس کړي شوي دي خپل وطن ته 1296 کسان دي. په دغه کې 33 کسان افغان چې کوم دي هغه انګور انډې سره واپس کړي دي. او بیا دا خبر دی چې سپتمبر نه 2023 نه تر اوسه پورې 15,288 افغانان واپس استولی شوي دي. بل خبر دا دی چې کوم دغه اس سی کارډ والا شروع تاسو ته پته چې اس سی کارډ 8.5 لکه خلک دي. نو په یو میاشت کې که تاسو ګورئ اپریل میاشت او دا مۍ میاشت شروع ده نو دې کې به تاسو ته زما خبرونو تصدیق هم کیږي چې دغه سرکري فیګر دي 22,503 افغان سټیزن کارډ والا واپس کړی شوي دي. 22,000 دا سرکري ریکارډ ښیي. نو تاسو وګورئ په لکونو افغانان دي خو دا عمل څومره سست رویه ښکار او څومره پاکستان واپس په دې باندې غخلي. او بل خیبر پختونخوا چې قرارداد هم په دې باندې منظور کړی او خیبر پختونخوا په سټینډ اخیستی او بیا سیاسي ګوندونه هم زیاتره که هغه جماعت اسلامي ده ورسره هلته کې جمعیت علما اسلام ده ورسره NP غړو یا دغه شانتې نور چې هغو په دې باندې کړو چې زبردستي نه ده پکار. دویم هغو دغه ډیمانډ هم و چې کوم افغانان پیدا شوي دلته هغو ته د شهریت یعنی پاکستان خپل حقوق ورکړي هغې دې مه وباسي هغې ته مه ډسټرب کوي. دریم چې کوم هغو ته وایي چې دې وخت کې افغانستان هغه حالات کې نه ده چې هغې زنانه هم واسطه د ماشومان هم واسطه او د 15 کاله هلته کې او د مهاجرو حیثیت دی. نو دا داسې عمل دا شی نه دی پکار. بیا که استول هم نو یو کلونو مودو کې خپل یو پروسس کې دا واستول شي او چې ښه سیټل طریقې سره لاړ شي. نو په دې حوالې سره چې کوم اوس احکام خو دا خبر نه کوي. که تاسو ما تېره ویډیو لیدلي نو تاسو ما کړي چې ډېر ملګري پکې کامنټس هم الټه پلټه وکړي چې ویوز دپاره کې دغه خبرونه دپاره کې یا خپل ویوز زیاتوي. نو هغو ملګرو ته هم دغه زما پیغام دی چې تاسو اوس دا خبرونه لږ وګورئ او تصدیق یې وکړئ. او دغه تاسو ته مې سرکري فیګر هم وښولو او نور هم تاسو ته ښیم چې کوم افغانان پنجاب سند یا نور نوکري او خیبر پختونخوا کې ورته شیلټر میلاو دی. خیبر پختونخوا هېڅکله زور زبردستي هم نه کوي او بل هغې چې کوم ډیمانډز دي بیا سیاسي ګوندونه هم ورسره ولاړ دي. که تاسو دې تېره ورځ مولانا فضل الرحمن هم بیا په دې حوالې سره ډېر غټ سټیټمنټ ورکړی دی. نو دغه صورتحال دی چې دغه صورتحال باندې اوس احکام خاموش دی خو دغه پالیسي کې به لازمي بدلون هم راځي. او زموږ ته څه کوم ښکاري چې کوم دا پیور کارډ والا دي هغو ته یو بل قانوني شکل ورکړی شي او چې هغې کې کیدای شي چې صفایه کوشش وکړي چې یاره کوم ټیک نه دي یا دو نمبري کړي ده یا نور څه هغه کې وي چې خو نور چې کوم کاروباري خلک دي صحیح خلک دي چې هغو ته یو شیلټر ورکړی شي.
دغه یو پلان چې کوم ډسکس شوی دی په هغه باندې هم کیږي او سره دغه کې هم یو هغه دی خو په دغه کې خبر دا راځي چې ما ویلي چې موږ ډېر کوشش کوو چې آیا دې خبر کې څومره حقیقت دی چې افغان حکومت ورته ویلي چې شهریت په نه ورکوي ولې چې پلار نور خاندان به افغانان وي او دو بدل ته شریعت وي خو دغه ټول دنیا کې ډول شهریت سیستم روان دی نو دې کې خو دغه شانتي کېدای نه شي خو په هغه باندې هم په عدالتونو کې هم باقاعده ورته ویلي شي عدالتونو کې هم کیسونه شته نو دغه یو اورال سیستم چې کوم دی هغه بهتري طرف ته روان دی نو دا تاسو دپاره خوشحالۍ لکه خبرونه هم دي چې کوم افغانان ډېر پریشان وو چې صحیح دلته پاکستان کې کار روزګار خندانونه بچي ماشومان که یو طرف ته وګورئ انډیا کې خو اوس ډېر بد حل ده د انډیا پاکستان چې کوم ټینشن ده ولې د پاکستانیان ښځې واپس راشړلي دي تلکونه پکې شوي دي هلته کې نن خبر دا ده چې انډیا کې یو هغه پولیس اهلکارو چې پاکستاني ښځې کړي وو هغه یې نوکرۍ نه وي ویستلو ښځه هغه ورته ویل د ښځه هم واپس وباسه هغې څه ورته حال وکړه خو چلو هغه خو هندوان دي هغه خو بل یو موږ خو یو ښه ریلیشن یو ښه دی او په دې وخت کې افغانستان څنګه تاسو ته مو ویلو ډېر ملګري چې ډېر د سوشل میډیا باندې نفرت خورولو کوشش کوي نفرت کوي چې تاریخ نه دي خبر نو هغه دپاره یو بل خبر هم کوم چې پاکستان چې کوم پرون ابدالي مزایل تجربه کړې ده یو ځل بیا تجربه خو مخکې هم کړې وه کامیابه تجربه ده او هغه دومره حد لري چې هغه نیدلي هټ کولی شي او لکه یو مزایل هغه پوره شهر والی شي دومره پورې طاقت لري نو هغه مزایل د چا په نوم دی لکه دا خو ګوره چې چا په نوم کیږي نو هغه کریډټ وي هغه احمد شاه ابدالي اوس کا احمد شاه ابدالي په تاریخ باندې راځم یا په دغه کردار باندې راځم پاکستان دپاره څه کړي افغانستان دپاره څه کړي مسلمانانو دپاره یې څه کړي هغه ډېر لوی یو بل پلاس به خبر لاړ شي بیا به ویلاګلو شي خو احمد شاه ابدالي باندې تاسو خپله تاریخ وګورئ چې دا څوک و د افغانستان نه راغلی و او پاکستان سره څومره خګړې کړې دي یا پاکستان د هغه سټیټ اوسه پورې هغه احترام په هغه باندې ګڼي نو دغه شانتي چې کوم ملګري غلط کمنټس ورکوي گو افغان گو خبره کوي یا نمک حرام خبره کوي یا کم افغانان چې پاکستان خلاف خبرې کوي یا د پاکستان کمې غواړي دې وخت کې هم سوشل میډیا کې چې کم روان دی هغه هم په دغه کې ما تېرو علاقې هم ویلي نو دا نفرتونه چې کوم دي چند کسان کوي نو په کار دا ده چې د دې مخنیوی وکړو زموږ مینه او ورورولۍ دې کې به دښمنان هم راځي شیطانان به هم راځي هر څه به راځي خو د دې برقرار ساتلو دپاره به چې کله ښه کسان خپل محنت کوي هغه کوي نو الله تعالی به لازمي کامیابوي او انشاءالله دې سره به نور هم ښه خبرونو ته راځي چې کوم تاسو ته مې دا صورتحال یو پکچر وښولو نو تاسو ته به هم اندازه شوي وي چې دې وخت کې انډیا سره جنګ چې کوم دی دو طرف ته هغه وایي چې کله کله بدو کې ښه پټ وي او ښو کې بد پټ وي نو الله دې موږ ټول شر نه وساتي او همدې سره دا ویډیو ختم کوم او تاسو نه مینې اظهار لازمي غواړم ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ